وینه بدله داسې انتقام اخلم داسې انتقام چې ټول عمر کې بستا مخې ته نه راځي. څوک چې د بل د عزت خیال نه ساتي د بډا خان په قانون کې د هغه انجام دی. نو بیا ته نن ما سره فیصله وکړه ته به یا دا جواري پرېږدې او یا به ما پرېږدې. زما په زړه جوړوي لارې زما په زړه جوړوي لارې وای وای یار مې ښایسته سترګې لري کمارې وای وای یار مې ښایسته سترګې لري کمارې. صفدر خانه हाँ तो बड़ा खाने हाँ बोले बजड़ के से शक्त ऐसा या अल्लाह तो फिर बखार मचो कर दे जितना तू फिर गहरा तो बदमला का होता तो चल खुदाया दुकान बंदे मुआ बोली मैं सादर से प्रिय वाला वादा करना दादर 50 टन की फ्रीज चाले बने खड़ियों चाले बने खड़ियों ये सड़की ये दफूदी 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 जा लीवने खड़ियों लीवने खड़ियों चाले बने खड़ियों चाले बने खड़ियों. ویم کدا حالی کنه او را روان الیکشن ته پټاکې ودرېدو نو خدای خبر کما ته څو ګوټونه راکیاو. په دوم خلا چې په دې کلي کې د بډا خان غونډه زمینوم شته دی تا دې زوی چې کدو کړي سړی نه دی وجلې منګره مې وجلې منګره. سستا غزوی اڑاګه سمازوی څه ګناه کړې ده ताज़े ज़मून ज़रूर विश्ते दे زمازوی خلا تر اوسه پورې ته چاملا سغوام نو پاسولې دا خبره تعالی پته ولګي علوم غلبیل کم हाँ तो बड़ा खाने हाँ बोले बजड़ के से शक्त ऐसा सिर्फ د یوې خبرې جواب راکا چې زما ورور څه ګناه کړې وه چې تا وویشتو. څوک چې د بل د عزت خیال نه ساتي د بډا خان په قانون کې د هغه انجام دی. عزت خو بدلتو زخم ټول عمر نه یاد ساتي. بڑا تاسو کې دا وړو څوک داسې هغږي ته خو سمه کبډي کې نو مال خو د وړو کولو چن راځي په دې وړو کوم زوړ وړکم دا چې ته نه هغږي نو نور څوک به هغږي اس تندرنے والے اے مورې مال وعده وکړو د وړو بدل کې ګور راغی ها
واده پاسه اول دې خپل مخ ته وګوره نو بیا د واده خبرې کوه. ولې نو په ما څه چل شوی دی؟ ته بار کلي کې خلکو ته وګوره زما د برېت نه یریږي د برېت نه دسې دسې مې ورته تاو کړي. هاي هاي کارغه د خانو مزل کولو نو خپل تګ هم ترې هېر شو. زما په خیال بار خلکو ته ستا پته نشته. یو ورځ به وګوري که خیري اختر څه پټ میړه نه دی. یو ورځ به دا ټول کلی زما په اډر چلي. بس نورې خبرې پرېږده، لاړ شه تدبیر وړه پاسه. هاي هاي چې د دې نه بلا څه جوړېږي په هر ځای کې ټونګې وهي. شیرینی خبره کنه چې دا کم سر دی دې ته کولنګي وای کولنګي یوې بانګي یوې کولنګي دا بانګي کولنګي دی او دا داسې کولنګي نه دی دا ګوره د لندنې دی لندنې دی او لندني کې ډېرې مقابلې ګټلې دي بلا چرګانې وهلې دي کاړه کې جنګيږي ګوره کدا سه تا خو نه ګوره دا حقیقت دی بل دا چې خبره دا زما یو ملګری قریش دوبۍ کې بس زما د خلینو وتا سه وته مې چرګ هغه ول کولنګي مې لو بانګي بس غریب لاړو لندن ته خدای شته عمر برایش راځي کو بخامخه لندن ته لاړو خبره په سوی واغستو ډیر ارزان په 50 لک ډالر اعلان اور له راوستلو مړه کاړي خو داسې والي ډیر بانګي له ماتي ورکړي دي او که خیر یې دلته په ډېرې پیسې ګټلې داسې بانګي دي. وایم افسوس چې دا چل خوځوي خان جی نه نو کله چرګ په دې ته چرګ وې ها نو بیا واسطه دومره قیمت وېسه خدا کل چا په 2 پیسو مغسته وي. وایم خان جی هغه قریش نه غو دراغي اتاله چې دا چرګ را لګلې دي. السلام علیکم بخیر سلام شه. وعلیکم السلام بخیر الګا کا تور کا چې سکینی خجی السلام علیکم بخیر سلام شه. کینه څنګه له والے قریش خان ٹھیک ٹھاک ہے چرګ دې څنګه دی؟ شرف مډر خیر اوري بدا چې تار له راستولې د لندن او ما غلې کړ ما راستولې نو ولې ما درستولې کوم تار راستولې کنه پلاره او دا ما راستولې دا چرګ ډېر سره شوی نه دی. سرګ کی بناش نه روزانه به سیله ورجو خراب غم د سواته پوښ کنه دا شیرینه ناشته روزانه سوات ته دی سیله ورجو وروړي ما نه زیات خوخي دي پرون ور پسې او گا کرالو وی 12 لکه نه له من 12 لکه خو د زکات هم نه دي ولا د خیر شیرینه یو ګلاس وروړه نه ورو په پیونس کې او ګوره پارسه کې استعمالي کی پای کې استعمالي کی چای کې استعمالي کی کټوي کې استعمالي کی څه او دې به استعمالي کی څه او په باندې مشکله وي او اصل کو بل کې خریدي دوبو نه نه خبر کنه بس خان خیر زو باوس کما نو زه خو ما نه نو خو دا خو به چرته اسکله ها دا لازم مرشده او خدای ښه یاره دا به تاسو دې راستولې دي توبه خدای پاک توبه. دومره لوی بدمعشي چې زما په کسانو د جواره اړه باندې او بل دې زمونږ د کسانو په زور پیسې ماغشتي دي ولې موږ ستا په مینه کې اوسو دا زموج را نه وه د دې خبرې به مې دله ډېر ښه جواب درکړی ښه به دا وي چې له دې ځینه لاړ شئ خامخا په تش لاس نه
در بچیا ایک ټینګرا تم کوا ما ته سبزی باندې لګلې عمر سبزی مې در راوړې د پلارا چې دا ټول کله به ختمه نکي واخلا شو کوي دا نور به تری په خلکو نشو انګریا زم خو د سره زم په یو شرط ولی ما دې اعتبار نشته سم اعتبار مې د باندې شتا من مې اعتبار نشته نو بیا وایا منګرې ستا هر شرط منلو ته تیار دی بیا دا خبره ستا په ذهن کې وي جانو همیشه د ظلم خلاف ټوپک اوچت کړی دی یو ځل چې د ټوپک غاړې ته واچوو بیا پکې سوچ مه کوه دستي وباسه ما دا ټوپک د مستۍ نه پورې د غاړې ته کړی ته اورېدل غواړې داجي څه شوې د خوشحالۍ قدم ته مخ کارې ستا زوی نوکر شو زه نوکر شوم داجي زه نوکر شوم د خیره ما ته نوکري میلاو شوه شکر د پروردګاره چې زما بچی دې په خپل امتحان کې پاس کو داجي ما به وي چې زه کور ته لاړ شم نو زما پلار ما ته په ګډا ځان ستړی کړي افسوس ما ته څه پته وه ولې زه ته څومره بدقسمته پلار یې چې د یو څه د خوشحالۍ په ورځ ته نه جوړې و بچې که زما په دوا کېږي نو خدای د ټول ملک باچا کا ښه ده داجي زه ورځم چې چا نه پیسې راوالم چې تا نه پې دوی وړم زه ورځم ښه ده بچې دا جامې بدلې کا صفا جامې واچه ولاړ شه تاسو له پیسې درکول در امثال کې مونږ کول دي تا نه به بیا زه اخلم خان زما د نوکرۍ اډر رالو زه نوکر شوم ها ته نوکر هم شوې هاوجي همنن اډر شو ما سره لږې لږې پیسې وي په ملګرو باندې مې چې یو موټۍ وخوړه دغلته خو تاسو پړک خلک نه پوهېږئ که نه د موقع سودا کوئ زمونږ د خلکو ډېر لرې پورې نظر لګي خان په جون کې را باندې مځکه یو خوشحالي راغله نو هغه هم چپ دا بکواس په دې بند کې ستا د پلار چې مونږ خیال کولو که نه هغه به زمونږ خدمت کولو اوس خو نه ستا پلار زمونږ خدمت کولی شي او نه ته زمونږ د حجرې څوکیداري کولی شي خانجي بیا دې دلته څه کوي دا خو زم ویم که نه یو خبره مې په کولو غوږونو واوره چې پلار له به د علاج وروستو کې اول زما د کوارټر خالي کولو بندوبست وکړه ځه ورکشه ځه لاړ شه او د دې کور نه ولا تالوکي او لرګي هر روله ځه اصفهان چې آینده دپاره زما زمیدار د نوکرۍ نوم په خوله وانخلي
تو زمان رشي وي مونږ د کلی خلکو منئ مونږ خو له کور خالي کولو خان داسې څه کسان راغله چې موږ یې بلې کړو داسې ښکاري دا کم خلک زمونږ په کوټو کې پراته دي دوی جوړېدا خپل وراثت ګڼي همداسې به یو ورځ کېږي خان بس بند کا صفدر خان لا ژوندی دی څه مړ نه دی زه ګورم چې زما لار نن څوک ایساروي راځه ما سره خدای لپاره خان د خدای له قهر نه ویرېږه ظالمه ورک شه چوسه خان دا څه ظلم دی راغستی دی ظلم نه خپل فرض پوره کوم د زمیندار زوی یې او زمیندار اوسه سبا به راته تم په کلي کې بابو ګوټی کېږي شودله خو بابا 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 وزوات بس قسمت پرارا زو جاتا پروگرام صفدر خانه خان تا زما غریبه پورې خندا کړې ده نن ما خپل ټولې کشته سیدلې دي او نه تا پس راغلې له دې په واک کې خزوا هیل سغواړي تا زما پلار لکرز ورکړو کنه نن زه د هغې واپس کولو له راغلم ما خو ستا پلار له قرض نه دی ورکړی سوچ وکړه خان تاسو د غټو خلکو نظر ډېر تیز وي خو افسوس تاسې خبرې د نه ډېر زر هېرېږي صفا خبره کوه مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی زما پلار ستا د لاسه مړ شوی دی او نن به د خپل پلار داسې بدل اخلم چې ټوله دنیا به یاد ساتي پخوند پیشي خان د پښتو په کارونو کې ستا همدا سزا وه خلک ستا انجام ته ګوري یو خان هم د خپل زمیندار په زیاتې نه کوي
واقعي آشنا تا سره ډیر ظلم شوی دی او دوستا څومره یو شریف انسانو دا ظالمه معاشره نه ده دی به یو ځل خامخا په ټوپک نو ته د دوه مجبوري واشنا خدای دې بیخ د دې غمونه وباسي اوس دا راته ووایه چې زما سره ځي او که نه زم خو د سره زم اشنا په یو شرط چې اول به د لیلا بالخانې ته ځو بیا به تا سره ځم یاره ښځې حیران یم دې بډا سره څه وکړم که د ده دا حال وي نو یو اوس به مې په غم واړئ زه خو یم چوپکه ورته ونیسه چوپکه د تیارې خوند یې اغوستی دی نور هېڅ هم نشته که چارې واده والا وکړم او واده سره سم نه شي نو نور به مې د زړه رنګ سیوا شي په کلار کې نه سړیا ودونه خلک هغې زامنو له کوي چې د ګټې وټې خو وي که نه اسې پردی لور خور پې مه بربادوه داجیو بیبی السلام علیکم وعلیکم السلام دنیا مستا سلام او بٹا جا ہاں تی جواب دے کر رہے ہاں تو دی خواراش نن نفس پدا خوشی کر دی دل پریدے بل کار تبا کار ہوئے ما دی خدای وای داجی زمان په خپل ځنه لګي چې زه د کلی په کوڅو کې د سیوزګار ګرځم سو کما کئی خلق مان پریدي اصل کې ټول ډېر مسلې دي کنه داجی اس مسئلے نشته تا په خپل په زور ځان له مسئلې پیدا کړې دي یا ساته یا وسار سے نو درې کورا تاسو کې په مزه خبره کوه ګور داجی د کار روزګار ما سره لا ټیم نشته دا بار خلک زما ډېر عزت کوي وره ٹھیک تھا چې بار خلک عزت کوي زاغه عزت والا له ورته ما ته ما خبره وره کنه پلار ورته موږ ما ته ګورو ما ته وګورځه کنه ستاسو الله څخه زه تباہ برباد شم وا سړیا وا ایله دې صحیح کار کو چې نن شپه بار تیره کی نو ایله به مازغه ځای راشي او راش جانانا نوې روز دې دندنا سبب نوې دې دنا راش جانانا شکر دې خدایا چې نن موږ خپل لیلا رايات کو جانو څه دې راغلي ستاسو له دنیا کې چې کله لارو شو نو موږ د خپل د پردې کې پاستا په مخ کې تابعدار ولاړو جانو ډېر تابعداري مکوا جنې مړ بشي لیلا کستا په مینه باندې مرشم کنه نو والله کمای ځکه چې ته خو زمانه اس بینه مینه کنه د دمې مثال خو د دل می داغ ګل دی یاسمین خو ډېری خوازګې ډېر تیری سوري سوري ولیکي لیلا کستا په مینه کې په غشم سورې شم کنه نو هیڅ پروا مې نشته ته ما بازو یې روی ما بملن کے لیلا کا پیخوری بنگی دی ماچا جس سرگی تو روی ما بملن کے لیلا کا پیخوری بنگی دی ماچا جس سرگی تو روی ما بملن کے لیلا دا پیخوری بنگی دی ماچا لیلا دا پیخوری بنگی دی ماچا شنور کا چوت پہ جنم بنگڑو تا شنور
درکا چیو دی پیشنم چسترگی تو روی ما پملنکے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا सचीनी त्रि सिंगर मसका है यवेरान जबले बंगड़ी पर खाई बुना यवेरान जबले बंगड़ी पर खाई बुना चित्रगी तू रवि मा बमलन के लेला दा पे खौरी बंगड़ी दी माचा लेला दा पे खौरी बंगड़ी दी माचा चिपमळवन बांधित सर्वला गवमा चिपमळवन बांधित सर्वला गवमा चित्रगी तू रवि मा पंबलन के लेला दा पे खौरी बंगड़ी दी माचा लेला दा पे खौरी बंगड़ी दी माचा लेला दा पे खौरी बंगड़ी दी माचा आशना मखामख बंगला के हमने करोड़ों रुपयों माल ले अखबार तो वीडियो पक्का कानून के लिए मरगर ने बड़ा कवि कनूर सो ओहो यार मुझसे कत्ल होने को माल लूट को माल और भी हम चिदा काती उनको सब खुरी यार यो खबर में वो मंगरिया सल कूरने उड़ान की पल बपियो आपात न की और बेटा था पता था चिट्टा खवा खल द टोल लुए बुजदली दा बुजदली हो मंगरे ची सवई हम आगा कई दा खेल जरनो बासा थका चिट्टा था पता था चिट्टा बंगला दा चाला मतलब किसने मतलब बता दे ډېر ایماندار پروفیسور بنگله نو بیا زه ګورم چې ته ما څنګه اشارې منګریا یاره والله داجي خدای را سره ونکه زلمې زوی دې په نیمه شپه د کور نه بار ولېږلو دا اوس یارو که لږه خوښه یار را به شئ ټول ځای به تاسو ونیسئ دیم لکه زما مور او پلار د کور را شړلی دی دواړه وروڼه به هم دلته وده شو لږ وره خوښه که نه یاره ته خو دغه پروت یې او دا مشین یارو که ته مشین دې ځان سره راوړی دا ځان سره خو کېده که نه شپې به درنه چوړئ او بیا په غم پروت یې یارو که دا مشین ځان سره کا خبردار گرفتار کې لګا خبر وری زما ما دې خدای وی والله سر دا همړې ما دې خدای وی جی والله کله نه خبرې ما ته ګورې جی تاسو ما نه شه نور خبرې به تانه کې کو سر دا همنګرې وشته
منګره ځوانا دا خو د خلک د غټ مصیبت نه بچ کړ حکومت چې کوم انعام په منګري باندې اخیو زه به پوره کوشش کوم چې تا ته ملو شي انعام یاره خانجي رښتو مې نه ډېر مې په کلاره پوه کوم لکه منګیا مکه په کلار را سره روان شه نه منله بس پورته مې کوتي او ډز پروت دی دغه دی اوس ویری ګډ خو لږ تکلیف ما سره کوي او لږ تانی ته برا سره دي ولې راځي لکه لاس راوالي لکه راځي کوي درونه دی ګوره په آرام علم چې په ور کې ولاړو د ماشومان مې چاکلیټونو تختون مې درسه سړی ته منګریا نو دا وستا د کولو کار نه دي ټول خلک په ور کې ولاړو د پولیس والے غریبان انت غریب پور ته منډي تړي دیواله مې دا څنګه منګریا استاد بلاته راځي ورته مر پسې اورل اخر یو ذکر علی مقام مقام مې دی خلاص نه کړ دا څنګه دی پولیس نه ځان نه ورته وې نه ورکوم مې څنګه ستا کار به ورته نه سم ده تانی ته وې نه سم بس را وانه د تور پسې ماشینو ور لاندې وته یاره څه دقار هم دلته ویستو او دا تمام پټوان بل غړ ورته په اخبار کې ګوره دې دا ټول څه مو کې ګوره چې غفاره مې کیږي دا غفاره مې څنګه لیکي دا د پښو پام په شان پرې نیولې دي هیڅ به څه د پردې مړ پتا نه والو هغه د کانو لوټونه نو جوړه کار دې هاتو کتو کار خپل خلوم کلادم بلا د دې جبې د لاس وته یوره ضرور سرخري د دې جبې د لاس به سر نه خورم زه بس تاسو دوړو لاس سر خورم په نیمه شپه ته دا چې پیسې راوړه نو زوس پیسې نه کوم راوړم وا په داګه د مدوره ویلو دام دا ته نو ویل چې په دې مړې پتا نه واړه یاره پلارا ته خواسته راپی وا ته دې زوی څه کدو کړي را سړی نه وځلې منګره مې وځلې منګره وزیر اعلی اور کمانډر اپ مالک کلی راغلی سلام له اره تو په ډډار نه اوریدلې وا پچیندخ دیم کله گزار کړي دی او کنا نور دې خپل لا واخ ورکا چاته د کلی نن په مخه نه کې یاره پلار ته خو زمانم زیات ولا چپ د تیس مار خان زویا په خپل عزت یریږم او شوزه کې ودشه او د وزري ور کلک بند کا او به سر مخه دې سکا هم چرته کټلاندې پرتاینو یاره خلو والله راکړ ما ته سره سره او کی کارم مان دې زوم وستو دیکھا بار یو سره ولار ده خو ما ته په ولار ده خطرناک کاری مکواله او د یو غنټه دا څه ولار ده او د لونو نه دي ولی ما ته مخاري دا غمر والا سره دې خلک دې پوری تباکا مولار یا دبدبا پشان دا خیټه خورې کا نو پاسه کوي او ما ته یو کې دا مړې ما پرشتہ خو نه کړې کرا مرزا بارمزا ما ته ورشه او لګو ګورش دې څه ته ولرته ورشه زما لکه د خان د سپیکر یې غلې شابه تکه شابه ما ته شپېلې وې ګوره
بهر خو لاړ شه کنه ودرېږه خلک شي د خپل پلار نه متل وځي مشره ما ته وګوره اول به سړي سره پوره پېژنګلو کې بیا به ورسره ګپ لګي ښه او پته خو ته دېر شو ښه او ما ته وګوره زه په تن ریډي ولاړ یم ته ونه یېرېږې خورې ښه زه در سره مو نه یېرېږې وا بډا خان در سره دی ظالمه شابه ورشه ځه بلاغه غزارو کې زه شمشي و شمشي او به پیژندې ما غزار پته کولو د تاسو غره نه دته ما سل سره وې چلکا دا د بډا خانو سره د دې دروازې باندې باندې دا تاسو څنګه وکړه نیو مکو د سیمه فتا باندې تر منو کو چې وای بل وای دې د خو نه خېدا ما غلش وای بلا خان دا تاسو کوي اوس نو سړی مړ کړو زه وین چې وسم خخ کړی مې وای غلش وای د تماسل سره وین چې لکه دا ګوره دا بډا خان وجره ده دلته په نیمه شپه خلک بزی او راځي د بډا خان د وجري دروازې به همیشه کلاوي ساتي او ته بیا بند کړې وای خیر دې بډا خان انسان دې غلطي دې کیږي دا څه غلطي وای غرق شي خو په ما کې وینا وځه غلشه وای نرشته دا ته څنګه په نیمه شپه زمونږ کوڅې ته مخامخ ولاړې یو خبره مې ته کوله خو خپکهږي نه کوه باندې ووایا نو په تاسو نه خپکهږي چې زه به تاسو مړه نه خپکهږم ته وایا کنه را نو مطلب دا یې مې مړه وایا کنه موږ کوم خپکهږي خو نه کوي چې دا زړو فوټا واستاله دي سره را بغو وایا خو جوړ هغه کوړي کې ویږي هغه د جانو سړي سره پیسې دي نه راکې تاسو را سره تکلیف وکړي ما ویل مړه چې څه خبره سړیا دا کوم جان دا غړو چې ما چې خرڅي او جی مړه ته سبا راشه سبا سره زما څه ټیم راشه مجي ګور مچ دا جانو څومره غټ سړی ایبه جانو غټ سړی وای بډا خانم ګره چاره څه کم نه دی ته سبا راشه بیا زو دوړه څه ټیم راشه مجي بس د دې ټکانه غرمه کې راشه وسته ځه تاسو ډېر لاس مروړه لاس مروړه ویم تاسو ډېر مهرباني جی بس ټیک ته خیر الله قائم و دائم ساتي دا لاس هغه غریب شړې په بډا خان لاس نه دا کړی یا منډه کا خلک دروازه بند کړه شابه هغه ځکو اوس سره به سبا زمم خدای پاک دې خلکو مان څه جوړ کړی تازه خبر درا شروع رواله تازه اخبار دنن تازه خبر بدنام زمانہ منګره ډاکو د بډا خان دلاسا قتل شو السلام علیکم تاسو انتظار شیرین پوی کړی یې کنه اس غم مکو خان په ارڅ مې پوی کړی دي خان داسې اداکاری بدلو کو چړ چاته بس پتهونه لګي ډیر احتیاط سره وکړ کوي ګوره هم چرته مې نه شرموي خان په دې کار باندې داسې نموشي چې د بډا خان براړو څوک نوم هم نه لري هم دغه خو زمونږ د خان ارمان دی ارمان وایم کداګه کار مراله وکړه کنه څومره نام چغواړي زیدل درکو د دلاور خان ډرایور کابو کول او د هغه لور د ګاډي نه راکوزول زمون کار دی خان
خو چې تاسو موقع ته ځان راورسوئ. موقع ته ځان رسول د رنګین خان او د پلار او د نیکه کسب دی، خو چې زه ځان رسوه زه در رسوم ځان ته. ځکه ولې بڑا خان؟ نه نه ایسه مشتما ټیکی ما زه یا خدای نو ما ته چا وې چې د منګري داو په خپل سر واخله اوس په جانو ته مور مخابخ کېږم. یا الله ته خو زما په حال نه بوکا، ته خدا حقیقت ته خبرې کړ، زما د زړه ته خبرې کړ. راځي لکه راځي کنه تاسو ونی تاسو وي خیر خو دې کنه. نه خیر دی، هم سخت په قهر من چې کله به زه دې جانوګي ته ور مخامخ کېږم چې دا وطن چې د روزګار کم. بڑا خان پیسې دي په قرار به راکې کنه ہے جنگ جګړو نه کې. دا خو بال ته پته لګي چې کله بڑا خان دې جانوګي ته ور مخامخ شي. راځي وای بڑے کلمہ کرائی ځان وژل پسوسو وار د انتظار سخت ارسن د یار د انتظار نو شمس عمر د ټول تیر په انتظار شو انتظار دے انتظار دے انتظار بجدائے بد دردی کی اخر زد کنا بجدائے بد دردی کی اخر زد کنا پتا پسی بہوگی کی خیر آخر زد کنا پتا پسی بہوگی کی آخر زد کنا وجدائے بد دردی کی آخر زد کنا ډیر دروغ ورته رښتیا کړم دوکه یې کړم ستا ډیر دروغ ورته رښتیا کړم دوکه یې کړم یو ځل به خامخا پوهېږي اخر زه دې که نه یو ځل به خامخا پوهېږي اخر زه دې که نه په تا پسې خو به خوږېږي اخر زه دې که نه پسی تو بہوگی آخر زد کنا بدی
نظر دی ځای په ځای دا نوانه پریوزي په تیخ نظر دی ځای په ځای دا نوانه پریوزي په خوږ نظر دی راټولېږي اخر زړه دی که نه په خوږ نظر دی راټولېږي اخر زړه دی که نه پتا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه پتا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه په جدایۍ به دې دردېږي اخر زړه دی که نه لکه د غر غوندې ګرانه غمونه وموړی شي خو ډېر په لږ څخه پکېږي اخر زړه دی که نه خو ډېر په لږ څخه پکېږي اخر زړه دی که نه په تا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه په تا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه په جدایۍ به دې دردېږي پتا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه پتا پسې خو به خوږېږي اخر زړه دی که نه په جدایۍ به دې دردېږي اخر زړه دی که نه ګورې دا پټي پټي که نه ستا د لاسو ستا د مشرانو دغه السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم شمسو څنګه ښکارې نه نن سبا یاره خان کارونه ډېر دي او یو کسې ما کله یو خوا او کله بل خوا اوس د کوم خوا مخه ده اوس خو یې بړا خان سره کار دی تا مړه بډا نه ده اتي خوږ بډا نه م راته سم اسمان جوړ کړی دی سړیه خبره وکړه خبره څه ده چې خبره دله ختمه کړمه اخر مونږ ته هم د خدمت کولو موقع خو راکړه مونږ خو به انسانان وي یار یاره خان اکوړي کې مې جانو سړي سره پیسې وې نه راکولې بڑا خان را سره تللی و لږې ډېرې راکړې او 15,000 بقایا شو ماړه دا خو معمولي خبره ده سړیه وړې خبره نه ده غټه خبره جوړه کړه زه به در سره لاړ شم چې 15,000 زیاتې درې نه کړې که نه نو ذموار دې ځې ما خپل هم درکوي او زیات هم درکوي اخر موقع خو راکړه مونږ راځه چې ځو ته راځه مړه رنگین خان دا د جانو خان وشره ده دا وشره ده ګوره دې جانو به د بډاګي نوم اورېدلی خو د رنګیني نوم نه نه خبر چې رنګینی وایي سره راځه ما سره راځه نه خان زه چې بړا خان سره راغلی وم هغه یوازې زه نه تللی خیر بړه رنګینی هم ګوره چا نه کم نه دی ښه داس کار وکړه چې ته بارود رې ګټې ده زه ته یې دننه ځان سره بوځم ته ته زما د غوسې پته ده ګوره که څه د غوسه شم په هغه مې را باندې کړو نو دې خو به رانه خلاصوي که نه ته بارود رې راځه راځه شکر باز جانونو کړي سبب مې د جنازې اعلان په ایمان کې صبر وکړئ والله چې دومره مې خوښه دومره که دلته زما د مینې پته ولګېده که نه والله چې دا ځان راته
ए जानू انسان په جن کې مینه یو ځل کوي اګه خزه د کو سړی چې د وفا په لار لاړ شي نو جنت ته جنت خو کو بیا وفای شي نو دوزخ ته دوزخ سور دوزخ پیسې دې وروړي خالی لاسونه راغی تا تړم کنه نو بیا ګولې ستا پیسې راکوه پیسې دې کور لوټ لوټي کا دومره پیسې خو سم پیدا کولی شم خدای دې ځواني مرګه چې تا پیدا کولی شوې نو زه دې ولې بازار کې ترتوره کړم جبه به نه باسي کړي دا جبه به نه پوهېږم ته زما ښځه زما زه ستا ښځه یم توفې ظالم بچو لوبه هم خګر مګړې ده په خیر جاویدیا څنګه چلې راځه کنه مون خلص زره بیلو دی و د ظالم بیا لږ ساړه خورا درغم جاویدیا ډېر ښکلې کړې دي بختیاریا فالتو خبرې پرېږده اوله پیسه تېړوان یو دو هغه هم بیلو دا خو پکې شته کنه اشنا مونږ پکې خپله ځواني بیلودې ده ए लेला का फहम करना ए जादू पेरा बड़े यो पहले चेहरा न पके वाह 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 दलक करे वारका पमंगी के दूर रोगुनी से मरे पेलम देशी और तब के लाचे गाने वाले मरिया सिटो के मगवा यो पहले चेहरा बंद उसको चला तबीयत में टिकशी खजान چې دومره په مینه دی وي نو په خو مدرله یا در باندې ستندر را پریوتو یو خطر وخت فریادونه کې سپېری هغه یو جوړه بنگړیو دا غینم چا خلاص کړم اے دا خلا بنگړی دی نن سبا کې بجد دي کورم خلاص کم اے سړیا تا
مطلب څه دی؟ یا د زخرو ګولۍ راکړه او یا مې په ډز وله چې دم بېغمه کې او زم بېغمه شم. مطلب مې دا دی چې ته دومره سپېره ښځه یې، دومره سپېره چې د کله نه مې تا سره واده شوی دی او د پیسه مې په نصیب کې نشته. سپېرې و سپېرې لیلا بچې بیا څه چل شوی دي جاري؟ بابا چې ښه درته پته وه نو تاسو دې په تمل او جوارګر له ولې ورکولم؟ لیلا بچې ما وی د واده نه پس به دی سړی شي خو سړی نه شو. بابا لیلا بچې دا بیا ستا قسمت کې لیکلي. بابا زما قسمت خو دومره هم کوټه نو. لیلا بچې صبر کوه الله به خیر کړي. بیا دلته څه راغلی؟ خان زه دوباره ستاسو د کور خدمت له راغلی. تا خو دلته نوکرۍ نه انکار کړو. څه داسې مجبوري وه چې زه بیا ستاسو د درد محتاجه کړم. مجبوري؟ تا لره کم بلا نوم دی. خان تا ته خو پته ده چې زما خاوند یو بدعمله او یو جوارګر سړی دی. ها اوس پورې مې پسې سوال جوابونه رالېږل او اوس دې پکې د خاوند خبرې راوښکې. خان زما غریبۍ پورې خندا مه کوه، ډېرې زهیره شوم، نوره مې مه سوځوه خان، نوره مې مه سوځوه. ستا ما پورې خندا کېږي څو زر وکشه چې بیا د دې کور په توشن قدم کېنه دی. نه چا خواته رانږدې کړم، نه د ژوند په خوږو پوه شوم، لکه اوښکه په بڼو کې لږ تیتو شو براتوی شوم. زه خاورې ایرې شوم جانانه ستا په ماسه، 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 مجاز کیا د پردو سارا ته وایا چې په دې نیمه شپه د کوم ځای نه راغی. دا مال زما د خبرې جواب رانه کو. وایا کنه وایا د منصور خان کره نوکری لیدلې وم. نه نو تا په نوکری څه کول چې د نیمې شپې نوکری پسې ګرځېدې؟ څنګه خبرې کې په ما شک کې؟ لیلا دا د نیمې شپې راتلل دي د شک ګواهي ده. ته نن څنګه خبرې کې؟ زما خبره د کاڼي کرغه وي کرغه. نو بیا ته نن ما سره فیصله وکړه، ته به یا دا جواري پرېږدې او یا به ما پرېږدې، ما به پرېږدې ما. نو بیا واوره زه به تاله نن او په دې وخت طلاق کوم. طلاق کوم. طلاق کوم. په دې نیمه شپه به اوس چېرته ځي لیلا؟
یو خو د خاوند طلاق درکو او بلې د پور د بدنامۍ تور پورې کو. دا خو د دې زمانې حال دی. او بل د پلار غریب هم کمزوري دي، هلته هم نشي تللی چې اوس کومه لار اختیار کړم. لیلا قسم په خدای چې په ژوند کې مې دومره ظلمونه کړي دي، دومره ظلمونه چې ټول عمر مې خلک جوړولي. ظالم لورې نن تا مونږ وجوړولي. لیلا ملنګ جان بالکل ټیک ویلي دي چې مینې دې ستې کوه راغلې پیرو اوس به پیرو کې لاس وخا زما مشرانو کشرانو زستاسو ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږه دومره درون استقبال وکړو. زما مشرانو کشرانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بڑا خان یو بہادر او شریف زلمی دی. بڑا خان د سړیتوب او د بہادرۍ کارنامې د چانه پټې نه دي، لکه د نور غړي کې لګیا دي. زما مشرانو کشرانو په اخره کې زه بڑا خان ته خاص کوم چې هغه راشي او د خپلو خیراتو اظهار وکړي. ستاسو په درون استقبال کې راځي بڑا خان. زما همومره امزولو او یارانو دوستانو ما دی خدای وای چې په دې رنگینی خو بدل داسې بازینګنه داسې سرکونه واړو ما چې دې به ټول عمر یاد ساتي. او وس زما د کلی ټول مشرانو تاسو ته ویم او کشرانو تاسو ته ویم چې زه په دې کې څو لانجو خو نه پیګم او که زه الیکشن نه وګټلو نو خدای بیا پین کی او چې کله په زه پیښم نو دا تاسو سره لوز دی وعده مې ده چې تاسو ټول ارمانونه به خدای پوره کوي او زه به پوره کوم. او ها نه یو منټ صبر وکړم. دا رنگینه نه ده دنه چې بالکل نه یریږي اسی چې سوري وای اسی دوړي دوړي نور پکې شي تا ګره. ها بس زه پوښه هغه پوښه بس وتی نه یریږي. ٹھیک شو والسلام. زما مشرانو کشرانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي لمحې ما د فاروق کې او دلته راغلئ. تاسو باندې زما د ووټ حق دی. دا ووټ مګوره خامخا مال راکوئ اسنه بل چاله ورنه کوي ځکه هم زه به تاسو په کارېږم او که خیري که زه دې وټونو کې کامیاب شم او ما دا ووټ